سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست. یو ځل بیا له تاسو سره پر یو موضوع باندې بحث کوم. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځېږي. د نن ورځې موضوع ده څنګه کولی شو چې کیلوواټ ایچ پي ته واړو او ایچ پي کیلوواټ ته واړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهېږو، زموږ تاسو په کور کې ځینې برقي وسایل پر ایچ پي یونټ باندې راځي. ایچ پي معنا یعنی هارس پاور. په ځینې شرایطو کې موږ تاسو غواړو چې مثلا دغه وسایل یا د کور د برق د سیستم د براورد په اساس باندې، یا کله چې هغه براورد راوباسو، ځکه خو موږ د برق انرژي چې ده هغه ټوله په کیلوواټ هاور باندې یا پر کیلوواټ باندې اندازه کوو یا په واټ باندې. نو موږ باید ټول واحدونه یا دغسې دي هغه کیلوواټ ته را تبدیل کړو. موږ ته دا ضرورت پیدا کېږي چې هغه وسایل چې په ایچ پي باندې راځي هغه موږ باید کیلوواټ ته واړوو. یا ځینې اوقات موږ وایو چې څومره کیلوواټه انرژي چې موږ برق ورکوو څومره ایچ پي سره برابرېږي یا څومره ایچ پي کېږي. ده نو په همدغه شرایطو کې د دې ضرورت تاسو ته پیښېږي چې څنګه کولی شئ چې دغه واحدونه یو بل ته واړوئ او تبدیل یې کوئ. نو راځم مستقیما دغه ته موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې یو ایچ پي مساوي کېږي له 946 واټه سره، چې دا یو میټریک واحد ده. او د همدارنګه که غواړو چې موږ تاسو 2 ایچ پي څنګه واټ ته واړوو، نو 2 ایچ پي مساوي کېږي 2 ضربې 946 چې هغه مساوي کېږي 1402 واټه سره. همدارنګه 3 ایچ پي چې هم 3 ضربې 946 چې مساوي کېږي له دې عدد سره. همدارنګه 4 ایچ پي مساوي کېږي 4 ضربې 946 له دغه عدد سره. که غواړو چې دغه واټ چې موږ لاسته راوړی ده، که غواړو چې دا کیلوواټ ته واړو، نو د واټ کیلوواټ ته اړولو لپاره موږ تاسو راکړل سوی واټ پر زر باندې تقسیموو، ځکه چې یو کیلوواټ مساوي کېږي 1000 واټه سره. نو موږ همدارنګه دغه 946 پر زر باندې تقسیموو چې هغه 0.946 کیلوواټه کېږي. نو همدارنګه که موږ وغواړو چې کیلوواټ و ایچ پي ته واړوو، نو موږ اول دې ته راځو چې یو ایچ پي څومره کیلوواټه کېږي. نو یو ایچ پي مساوي کېږي له 0.946 کیلوواټه سره. اوس راځو دې ته چې یو کیلوواټ به څومره ایچ پي سره مساوي کېږي. مخکې موږ وویله چې یو ایچ پي مساوي کېږي له 0.946 کیلوواټ سره. نو همدارنګه لکه څنګه چې موږ ته یو کیلوواټ راکړل سوی ده، نو یو کیلوواټ موږ پر 0.946 باندې تقسیموو چې موږ ته به راکړي 1.4 ایچ پي. چې په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې درکړل سوی کیلوواټ په ایچ پي باندې واړوئ. که 2 درکړل سوي 2 کیلوواټه پر 0.946 تقسیم کړئ، درکړل سوی نو له هغې څخه وروسته عدد چې تاسو ته درکول کېږي هغه به ایچ پي وي، یعنې 2.8 ایچ پي سره مساوي کېږي. دغه یو له هغه ابتدایي شیانو څخه و چې نن ورځ مو له تاسو سره بحث ورباندې وکړئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. خپل پوښتنې سوالونه مو لاندې په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.